د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. عباس تانکزی د طالبانو د قطر دفتر غړی عباس تانکزی ویلي افغانستان کې میشت فرانسوي او استرالیایي وګړي طالب جنګیالي نه بلکې د ملي اردو سرتیري وژلي دي. د پلټنې عالی اداره 10 چارواکي مو د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. روسیه په بین الافغاني خبرو کې ځنډ د سولې هلې ځلې زیانمنولی شي. حامد کرزی د سولې له اوسني فرصت څخه د سمه استفاده وشي. حکمتیار افغان حکومت د هند په مرسته ملیشه ځواک جوړوي. ایران څخه 22,000 افغان کډوال جبري ډول ایستل شوي دي. عمران خان ویلي د نواز شریف په خوشي کېدو پښیمانه یم. ماته یې ویل شوي وو چې هغه دومره ناروغ دی چې تر لندنه به ونه رسیږي. ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان وایي تر هغو چې له طالبانو سره بندي کمانډویان آزاد نشي طالب بندیان نه خوشي کیږي. د ارزګان هوایي ډګر د جوړېدو چارې بشپړې او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د پروان ولایت د سیلابونو له امله د قربانیانو شمیر 115 تنو ته رسیدلی دی. په دغو سیلابونو کې 130 کسان ټپیان دي. بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر حنیف اتمر د ازبکستان د لومړي وزیر عبدالله اریوب سره په لیدنه کې د سولې په برخه کې د ازبکستان د ملاتړ ستاینه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د ترانسپورتي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا ډاډ ورکړل شوی دی. کورونا تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا پیښو وروستی شمیر 8,140 دی. د رغېدلو کسانو شمیر بیا 9,950 تنه دی. د مړه شویو کسانو شمیر بیا 1,402 تنه دی. حکمتیار ویلي دي چې هندوستان او افغانستان د سولې سره سخت مخالف دي. ملګرو دا وه زمونږ چمتو شوي ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.